د نیالګیو کینولو دا میله هر کال د ولایتي مسؤلینو په ځانګړي ډول د ښاروالۍ لخوا جوړیږي چې په ترڅ کې د دغه ولایت سلګونه ځوانان، مدني فعالان او نور خلک په رضاکارانه ډول ګډون کوي. نن ورځ هم د نورو کالونو په څیر دا میله د خوست ښار شمال لویدیځ لوري د ازادۍ تپې پر سر جوړه او 3 ورځې به دوام وکړي. خوست ښاروال وایي سږکال په دې 3 ورځنۍ میله کې نږدې 15,000 نیالګي کینول کیږي. نوموړي هوډ وښود چې د کینول شویو نیالګیو ساتنه به کوي. الحمدلله ساکال اتم پړاو د زرغون خوست میله ده چې مونږ لمانځو، خو په دې کې بعضې خریدارۍ په خپله ښاروالۍ کړې او بعضې داسې شوي دي چې خلکو مونږ سره همکاري کړې، نو تقریبا د دې اندازه کم از کم 15,000 ته رسېږي. خو په دې کې بعضې ریاستو ته مونږ نیالګي ورکوو، اکثره نیالګي به دغه غونډه کې کېنوو. دې په هکله مونږ انشاءالله تصمیم په ورځو کاله نیولی و چې کوم نیالګي مونږ کېنولي وو الحمدلله په کې سل کې 15% شنه شوي هم دي، پالنه هم شوې ده. او سږکال بیا هم انشاءالله مونږ سره جناب خلیفه صاحب وعده کړی چې دې لپاره د برمي بندوبست، د اوبو بندوبست هر څه به انشاءالله کېږي. میلې ته راغلي کسان وایي خوست د ټولو ګډ کور دی او په خبره هر کس مکلف دی چې د خپل کور په ښېرازۍ او سمسورتیا کې له ولایتي ادارې او په خاصه توګه ښاروالۍ ریاست ته د همکارۍ لاسونه ورکړي. زمونږ ځوانانو هڅه همدغه ده چې همدغو نیالګیو پالنه او ساتنه وکړو او همداشان په خپل لاس باندې نیالګي کینو چې هم ورسره ښکلا او چاپیریال او د دې ترڅنګ د انسانانو لپاره همدغه ونې ګټورې تمامېږي. زه په داسې ورونو باندې غږ کوم چې راشئ خپل هیواد ته په دغه تپه باندې په داسې کلتوري ملي ځایونو باندې سرمایه ګذاري وکړئ، دلته خپلې پیسې مصرف کړئ، دلته مارکیټینګ وکړئ، دلته راشئ. د زرغون خوست کلنۍ میله 8 کاله وړاندې د ښاروالۍ ریاست په نوښت په دې ولایت کې پیل شوه چې له هغې راوروسته هر کال د پسرلي له راتلو وړاندې پیلیږي او 3 ورځې دوام کوي. د 3 ورځو په جریان کې د خوست په یو شمېر سیمو او تفریحي غونډۍ کې زرګونه نیالګي کینول کیږي، خو دلته بیا د خلکو نیوکې دا وي چې کینول شوي نیالګي د نه پاملرنې له امله زیاتره وچ او یا هم د حیواناتو د خوراک شي.